امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی ډېر لوی عالم تیر شوی او د مذهب امام و امام احمد بن حنبل رحمت الله چې کله وفات شو نو د هغه د وفات په ورځ چې لاش یې داسې په روډ تیر شو نو 100,000 غیر مسلمو ایمان راوړی او د هغه د جنازې په ورځ چې کله هغه د دنیا نه لاړ دومره لوی شخصیت د ده یو ګاونډي و هغه انګر و د انګرۍ کار به یې کو خو عادت یې سو بچي ډېر و که نه ټوله ورځ به په کار کې لیږي او بچو نفقه وه پې غریب و که نه نو لګیا به و کار به یې کوم خو چې کله به یې داسې دا سټک او پلک اوچت که که نه وسپنې له به یې داسې را پرېښودو او په دې کې به اذان شروع شو الله اکبر الله اکبر نو چې داسې به یې اوچت کړی نو دقه شان اوچت به یې ونیو بیا به یې دوباره نه را پرېښود بس چې اوچت به پاتې و پا به سید د مانځه تیارې به شو وی دا د رب د طرف نه ماته اذان د رب د طرف نه اعلان راغی که مونږ صحیح د اذان حقیقت وپېژنده که د چا نه مونځ پاتې شو زه به جرم ورکم جرم مونږ وایو دا به چاته لګیوي اذان شروع یو کور کې واړه لګیوي لبي کې یو څوک فیسبوک کوي یو څوک څه کوي یو څوک څه کوي نو ده به دا داسې ونیولی و چې اوچت به پاتې شو بس اوچت به پاتې وي اذان شروع شو شته داسې کاروباري او دوکاندار چې اذان واوري او د دوکان شټل راکته کړي چې بس ګاک په دغه ځای ولاړ بس ماته د رب د طرف نه اذان وشو رب د طرف نه راته یو کس لګیا دی چې حی علی الصلاة مانځه طرف ته راځه بس اغستل خرڅول پرېږده حی علی الصلاة د اخرت سودا شروع شوله راځه 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 نو ده به هغه سټک داسې ونیو هغه سټک او پلک نو دی وفات شو کتابونو لیکلی دی یو سړي په خوب کې ولیده دا انګره د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ګاونډي و ښه وی چې الله څه معامله وکړله وی چې بالکل د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه صرف یوه درجه کمې منو الله د هغه درجې ته رسولی ما صرف زمو د امام احمد بن حنبل په مرتبه کې یوه درجه فرق دی بس نور رسیدلی هغه سړی حیران شو اخو امام احمد بن حنبل اخو د مذهب امام اخو د قرآن په عزت باندې ولاړو د قرآن اواز یې اوچت کړی و کوړۍ خوړلی وي بېهوشه شوی و وجود یې تار تار شوی و د دین خدمت یې کړی دی روغه دنیا پسې شاته روانه ده ورته وی تاله الله دا مقام په څه درکو نو دی ورته وی بس ما ته یې ووی چې الله پاک راته ووی چې تا زما د نوم قدر کړی و چې تا به مما اذان به شروع شو تا به وی د رب نوم شروع شو بس زما د نوم قدر دی کړی و د هغې په وجه الله دومره لوی مقام را الدین کله ادب دین سراسر ادب دی ښه دا به عبس نه ګڼئ ښه